کمباینیشن یا ترکیب که موږ د ان په تعداد باندې ابجکټس یا عناصر ولرو یا شان ولرو، د ان په تعداد باندې شان ولرو او د هغه له منځ څخه د ار په تعداد باندې ګروپونه یا سیټونه جوړ کړو، دا عبارت د کمباینیشن یا ترکیب څخه دی. صحیح شو؟ د کمباینیشن او د پرموټیشن ترمنځ تفاوت په څه شي کې دی؟ موږ که چیرې پرموټیشن استفاده کوو، په پرموټیشن کې موږ تاسو ترتیب په نظر کې نیسو. اول واري چې ما درس شروع کړي مال که چیرې زه احمد او محمود ودرومه، دا تفاوت لري د دې سره چې زه محمود او احمد درومه څنګ پر څنګ باندې. یا مثلا موږ تاسو په هغه ورځ باندې یو مثال ووایه چې د 4 خپرونو د جملې څخه موږ تاسو 2 خپرونې په ترتیب باندې سلیکټوو. کله چې موږ تاسو 2 خپرونې په ترتیب باندې سلیکټوو، یو خبرونه دي او یو تودې خبرې دي. خبرونه او تودې خبرې دا یو سیټ شو، دغه یو ترتیب شو، او تودې خبرې او خبرونه دا بل ترتیب شو، یعنی 2 ترتیب شول. مګر په کمباینیشن کې که چیرې زه خبرونه او تودې خبرې دا که چیرې زه ونیسم یو واري، زه نسم کولی چې دوام واري تودې خبرې او خبرونه ونیسم، یعنی هغه دواړه بیرته یو شی دي. په دې خاطر باندې چې موږ په دې ځای کې سیټونه جوړوو یا ګروپونه جوړوو. په سیټ کې که چیرې یو یا په سر کې نوشته وي یا په اخر کې نوشته وي، سیټ دی، ترتیب نه دی پکښې کې مهم. په سیټ کې په پرموټیشن کې ترتیب 100% ضروري دی چې باید ترتیب پکښې کې راسي، مګر په کمباینیشن کې ترتیب نه دی ضروري. مثلا که چیرې موږ تاسې 3 دانې ورقې ولرو، مثلا دا هم A B او دا هم مثلا C. په پرموټیشن کې که چیرې ستاسو په یاد وي موږ A او B دا یوه لاره ونیوله او B او A مو بله لاره نیوله که ستاسو په یاد وي، یعنی A او B او B او A دا دواړو تفاوت سره درلودي. مګر په دې ځای کې کله چې زه A او B ونیسم، دوام واري بیا زه ضرورت نه لرم چې زه B او A ونیسم. دا ځینې کسان داسې دغه ګوري. سر مو نه په خلاص؟ پوه شوه داسې په؟ ښه. نو په کمباینیشن کې موږ تاسې سیټونه جوړوو او په پرموټیشن کې موږ تاسې ترتیبونه جوړوو. اوس د پرموټیشن او کمباینیشن په منځ کې تاسې دغه مثلا که چیرې سوالونه درکول شوي، ځینې کسان داسې پکښې کې ورک شي چې دا اوس د پرموټیشن سوال وي که به د کمباینیشن سوال وي. ځینې کسان پکښې کې ورکېږي. مثلا که چیرې زه درته وایم چې په یوه کڅوړه کې 2 دانې سیب پراته دي او 2 دانې اشتایانې ورقې پرتې دي پکښې کې، د ورقو اشتایانې پرتې دي. صحیح دی؟ اوس که چیرې زه اول سیب او ورقه راپورته کوم، یوه نه ورقه، دغه سیب او هغه بل سیب چې هلته په دغه کې پاته دی، په هغه کڅوړه کې چې پاته دی، دغه 2 سیبه تفاوت سره لري. سیب دی، نارنج دی، مګر 2 اشتایان چې دی هغه تفاوت سره لري. یوه شاید پشي وي، یوه شاید کالا وي. که چیرې زه درته وایم چې 2 نفره زه په ترتیب باندې کښېنوم یا 3 نفره زه په ترتیب باندې کښېنوم، 3 نفره احمد و محمود و وحید سو، د دوی په منځ کې زه ترتیب راوستای سم که نه سم راوستلی سم. اوس نو که 3 دانې نارنج زه ترتیبوم، بیرته په دا منځ کې یو تغییر و تبدیل راځي پکښې کې، بیرته نارنج راځي په لاس باندې په منځ کې. یعنی نارنج که چیرې زه هر څو وارې سره واړوم راواړوم، بیرته نارنج ماته دغه راکوي. زه که 3 نفره سره اړوم راړوم، یوه طرف ته شاید احمد راسي، بل طرف ته محمود راسي، بل طرف ته وحید راسي. یا تاسې فرض کړئ چې د 3 سره نومان یو شی دی او 3 سره د احمد په نوم باندې، د یوه پازه جګه ده، د بل دا پیته ده، د بل دا اوږده ده مثلا. دا یا مثلا تور دی، بل ژړ دی، بل شرشایي دی مثلا. دغه 3 انسانانو په منځ کې تفاوت شته که نشته؟ مګر کله چې تاسې 3 نارنج سره اړوئ راړوئ، بیرته په دا منځ کې بیا تاسو د چیش نوم اخلئ؟ یا غټ کوچنی نارنج درته وایم. زه نه درته وایم چې تاسې غټ نارنج راباسئ که کوچنی نارنج، زه نارنج درته وایم چې نارنج څخه هدف دا دی چې یعنې یو شی. سیب که زه درته وایم یو رقم سیب، او مالټه که چیرې زه درته وایم یو رقم مالټه. اوس مالټه که چیرې د دې و دې بغل ته پرته وي که دې بغل ته پرته وي، مالټه خپل دغه خاصیت ته لاس نور کړي، مالټه ده. او مګر احمد و محمود و وحید دوی په خپل منځ کې تفاوت سره لري. نو پرموټیشن چې دی، پرموټیشن عموما د دا رقم مسایلو یا دا رقم شان دپاره استفاده کېږي چې هغه یعنې دغه د ویلو په ترتیب کې تغییر و تبدیل راځي.
مثلا احمد و محمود و وحید د ورکو دا پشا کالا خشته لال او یا مثلا یوازې اشتایانې که چیرې تاسو په نظر کې نیسئ څلورانې اشتایانې لرئ او دغه څلورانې اشتایانې دا په خپل منځ سره یو شی دي نه دي سره یو شی تفاوت سره لري بیا هم د یوې سره ته یادوې چې د پشې اشتایي د بلې سره ته یادوې چې د خښتې اشتایي د بلې سره ته یادوې چې د لال اشتایي د بلې سره یادوې چې مثلا د کالا اشتایي مګر نارنج که چیرې یادوې نارنج دی سیب دی مالټه ده نو کمباینیشن چې دی کمباینیشن عموما دغه رقم دغه چې هغه تغییر او تبدیل نه پکې راځي هغه جنسیت کې تغییر او تبدیل نه پکې راځي یا د دې لپاره او یا هم د ګروپو لپاره چې موږ تاسو ګروپونه جوړو په پرموټیشن کې ترتیب مهم دی په پرموټیشن کې موږ تاسو سیټ نه جوړو په کمباینیشن کې موږ تاسو سیټونه جوړو او د سیټ په تعریف باندې تاسو پوهیږئ چې په سیټ کې ترتیب نه دی مهم هغه که ا په یو طرف کې راسي په بل طرف کې راسي د دې لپاره چې موږ تاسو کمباینیشن سوالونه حل کو داغه لپاره فورمول چي دی فورمول یې مساوي کیږي په n فیکټوریال تقسیم پر n ماینس r فیکټوریال ضرب r فیکټوریال باندې حساب د ماشین د لار دروي څخه تاسو په پلی سٹور ته ورسئ په دغه کې د ټلیفونان خو زیاتره په تاسو کې دغه ټلیفونان لري د دې لپاره چې کمباینیشن پیدا کړئ اول د واره شیفت وای کله چې مو شیفت وای راځي دلته CNR نشته د 15 پر سر باندې سی د کمباینیشن چوز د 15 څخه 3 چوز کا یا سلیکټ کا صحیح دی نو شیفت وای ورپسې 15 نیسئ کله چې 15 ونیول قوس ترته خلاصیږي قوس چې خلاص شو د څو کمباینیشن مثلا د 15 کمباینیشن دا غو د منځ څخه څوانه مثلا 3 بیا به شیفت وای بیا به 3 باندې کلیک کوئ چې قامه راسي بیا به هغه درې وي قوس په بندوي په اخر کې چې هر څو نتیجه درکړه یا د دې تاسو په امتحان کې مجبور نه یاست چې دغه څخه دغه فرمول دروي څخه حل کړئ تاسو کولای شئ چې د حساب په ماشین باندې حل کړئ د حساب په ماشین باندې اسانه دی یا ژر پیدا کولای شئ خو دغه طریقه که چیرې اوس مو نه زده کړئ یو 2 واري 3 واري 4 واري په خپل ټلیفون کې ټرای کړئ 100% مسابقه خلاصیږي کوم چیرې سم نو په خلاص بیا به د یا به زما په ټلیفون باندې انستال کوم یا به تاسو په خپل ټلیفون کې په پلی سٹور کې یو ډاونلوډ کې بیا به پاره کېل صحیح دی ورپسې دغه نوشته کې سوال نوشته کې مثلا دا سوال دی دا هغه مخکې چې ما درته ویل مال که چیرې یو تلویزیون څلور خپرونې ولري څو لارې موجودې دي چې موږ تاسې د دغه څلور خپرونو څخه د 2 خپرونو سیټ یا ګروپ جوړ کړو د 2 خپرونو سیټ یا ګروپ جوړ کړو نو ټوټل څلور خپرونې دي څلور خپرونې دي نو څلور فیکټوریال صحیح تقسیم پر n منفي r ضرب r فیکټوریال صحیح r فیکټوریال نو څلور فیکټوریال تقسیم پر څلور منفي 2 ضرب 2 فیکټوریال صحیح نو څلور ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 دا او دا به سره ولاړ شي صحیح دی ورپسې دا څلور او دغه 2 به سره ولاړ شي په دې ځای کې به 2 نو ټوټل څو شپږ لارې موجودې دي چې موږ تاسې د څلورو خپرونو څخه 2 خپرونې سلیکټ کوو څلور خپرونې مثلا A B C بله ودی دغه رقم ګورئ اوس د دغه څلورو خپرونو څخه چې موږ تاسې 2 خپرونې سلیکټوو یا به A B وي او یا به A C وي او یا به هم A D وي دا یو ورپسې B C دی او B D دی او C D دی صحیح نو دغه شپږ لارې موجودې دي چې موږ تاسو د څلورو خپرونو څخه 2 خپرونې سلیکټ کوو په پرموټیشن کې که ستاسو په یاد وي موږ تاسې د A B د دې څنګ ته موږ تاسې B A هم نیوئ ارنجمنټ کوي په هغه ځای کې په دې ځای کې موږ تاسې ارنجمنټ نه کوو یعنې کله چې مو A B ولیکله بیا دوهم واري B A ته ضرورت نشته په دې خاطر باندې چې هغه عیناً د هغه شی دی فقط ځای تغیر کړی دی صحیح شو مثلا په هغه ځای کې موږ تاسې A C نیوئ او C E مو هم نیوئ موږ تاسې یوازې په دې ځای کې A C نیسو
کوم چیرې په دې ځای کې سی ای نیولی وي بیا ای سی ته ضرورت نشته یعنې یوازې یو ګروپ یې نیسي صحیح دی